جوړه کړې وه یو مې نیکه د بل مې کور کې زړنیا ده اوس خوښه جینۍ ستا ده چې دا وجنکه ده زما د ګونه په شانتې نیا ده ولې دشمنه او جینۍ ستا ده وایي نیکه مې غشتې ثوابې کې په اتیا ده اوس خوښه جینۍ ستا ده چې دا وجنکه ده راځه که نه ګلنار بیګمه دا لکان وی زمونږ سپوره نه تیریږي دغه دی بیا لاسونه پړکوی که نه ډېره ډېره مننه چې تاسو موږ سره دومره مینه کوئ یاره دا دی چې څه ووي قسم دې رښتیا ووي دې علاقو کې چې ونه کري په جز کې ولا خاوره اوبه راوړي او نه کېږي او زمونږ داسې ملک چې کوټې له د خټو لیو ورکوم پې په درېیمه ورځ ځنګل ولاړي اوس دې څنګه خوښه ده میراوسه بس اوس څه مې خوښ دي خو ته مې خوښه نو وایم چې ته نه ځې زما د خوانه دغه یو نشی دوه نشیانو یو بل ته ډډه والي وه نغه یو نشی دی بل ته وایي و یاره د ماما زویه نیمه ګنټه شوه د اخپه ګرم او نه ګرېږي هغه بل ورته وایي زما بلا وه خو ښځه د خپل اخپه نه ګرم او ګرېږي هغه یو بل ته ډډې والي وه یو لګیا و دغه بل خپه یې ګروله دا څه کې زمونږ یو بوډۍ ګاونډی وه هغې کوټه کې جارو واده کوټه یې صفا کوله نو د میټر خوا سره سوړو شوه دا وړې وړې تورې ګونګټې ترې راووتې بس هغې پړونې را په سر که د بجلو دفتر ته راله هغه ایس ډي او ته ویله خانه ما سره څوک ولېږه او ته یې ولې به وایي زنګ دا میټر نه ټولې اونټې بار راووتې اوس بیا یو کابلي اتڼي یاره خورشید یو تپوس ته نه کوم تاسو ټول خاموش شئ تاسو چې دا کم فلم کې کار کوئ او دا ډزې پکې کېږي ثابته ورځ ډز یو راشنکوپې نه پکې ګولۍ ختمېږي ټول کلي پیروان کې دا مشین چا سره دا مشین مو سره شین او سوا شین سره دی دا ما ته وایي ته فلم کې کار ولې نه کوې دا خبره دې کوله وایي ته د پښتو فلم کې کار ولې نه کوې پښتو فلم کې ځکه کار نه کوم چې پخوا به د پښتو فلم چې وکته که نه نو دونه به یې پکې وجړل قسم په خدای چې په قصه باندې به یې ګریوان په اوښکو لوندو او اوس چې ستاسو فلمونه وګوري او روځي نو دا دی ټول لامدي یو شعر غواړي او ښایسته غوندې شعر ورته پیش کا بس دی واپس وطن ته ځو وخت مو پوره شو بس دی واپس وطن ته ځو وخت مو پوره شو د خپل وطن خړې کوڅې مو یادوي جړا کوي نه جی ډانس یوازې ستا فرمایش دی دا کسان وایي دا د یو سندره ووایي هغه تاسو مروره کړه مړه والله تاسو به ورپسې دونه خفه نه یې لکه زه چې ورپسې خفه شوم ځکه چې په ما باندې پټګې دا واس چې کوم دی دا د سړي کور کور ته رسي ته چې فکر ونه کې ما له ته دا یوم بسې هغه ورته یې ماته سوی زه خو د دې سپیکرو والی یم پرون مې دا لطیفه دوبۍ کې کړې وه یو سړی د لاور نه ته د پنجاب والی و پېښور ته ته نو په خپل سیټ ناست او په بل باندې خپې ورچولې وې نو چې څوک په وروخته نو هغه ډېر زیات غټ و چې کوم یو کس په وروخته که نه ریل ګاډي ته نو ده به ورته هټو مجھے نہیں جانتے کہ میں کون ہوں نو هغه سړی به ته یارې دی خوا شو بیا به چې بل سړی وروخته هټو مجھے نہیں جانتے کہ میں کون ہوں اخره کې چې دا ټک نه راوړی نو د پښتنو علاقې ته شو یو پښتون وروخته هغه هم سمه باډي وه چې څنګه وروخته دی ورته هټو مجھے نہیں جانتے کہ میں کون ہوں هغه ورته مټې رونغښتې وایي تو کون ہے ده ورته میں بیمار ہوں که نه دا رکشا ډېر پرمیش سٹارټ شي او بیا بند شي خو چې کله ولا پلاک پاک کې هغه کیک ولا راکاږي بیا چې د پېښور کې چاړی باندې خیږي په پول باندې رکشه زړه وي یا پکې یو سورلی زیات وي نو بیا داسې کې
وای 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 وای. ګرانو ملګرو دا پکې نه دا تاوېدلو ډانډې والا پکې دا چې څوک راوړي او څنګه نوې والي که نو سوچ یې ورکړي نو داسې تاویږي. خو چې یو دوه میاشتې وچلېږي نو بیا وایي خو چې دا کاله پورې خبره ورسي نو بیا ته به یې وړختړه دی ته به یې کتې په مانځه ناست دی. اوس هغه ښکلی کمپیرنګ چې ما سره کومه ملګرې کوي هغې ته به ډېر دغه ورکوئ داد ورکوئ ډېر لاسونه به ته پړقوئ. په فلمونو کې چې کله پروګرامونه لکه پاټونه کېږي خو ټول د پنجاب والا اردو والا پکې کار کوي او بنده ته پښتو ښکاري چې دا خو پښتو کې لګیا ده نو هغه شاته ډبینګ چې کم کوي هغه دا جینۍ ده راځي ستاسو په درون استقبال کې د لاسونو پړقا کې خورشید جهان. مننه چې تاسو ماته دومره دروند هرکلی راکړو خو چې څومره هرکلی تاسو دته ویلی وه هغه مو ماته ونه وی ماته خو داسې ښکاري چې د آلین خلک د سړو سره زیاته مینه کوي او د ښځو سره کمه. والله تا سره یې ډېره مینه ده. خیر دی زما ستاسو نه هېڅ ګیله نشته. هسې یو خبره کوم خورشید یو منټ زما خپل قسمت خراب دی داسې راته ښکاري چې نصیب کې مې اشنا نشته داسې راته ښکاري چې نصیب کې مې اشنا نشته زه یم بدنصیبه ما سره مینه د هېچا نشته. ټول په تمه دي او ته ویلی چا نشته. هسې یو تپوس کوم تا خو واده هسې هم نه دی کړی که نه نو واده خو به خامخا کې اوره جینۍ چې پېغله شي ودېږي نو که زه میک اپ وکړم نو څه دی خیال دی زما دا مشاهده به دې بیا خوښوي که نه که نه زه نه یم خوښ نو دا څومره محفل کې ښکلې ښکلې پښتانه نن راغلي زموږ د محفل ته خیر دی دې کې څوک چا باندې ګوته کېده او ما ته غوږ کې پټ ووایه داسې مه وایې مړه ما ته شرم راځي تا ته به غوږ کې پټ پټ ویم بیا به تدوی ته ووایې نه 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 ویم ورته ووایه اوس روپۍ ودې ګټله دې دپاره یوه خبره کوم ګیره دې چچکه راته ګورې ګیره دې چچکه راته ګورې د ظالم زویه لیونۍ درپسې شومه دا راته وایي بلاره وایي عجیبه سړی وایي سر مې شته کالي نشته لاسونه شته بنګړي نشته خپې مې شته سپلې نشته ما ورته زما چې جیبونه شته او پیسې نشته. میراوسه څنګه دې خوښه ده دوی خو اصم ډېر خوشحاله دي ما ته خو داسې ښکاري چې د کور نه خوشحاله راغلي مزید یې نه خوشحاله و څه شو هغه زما کور ودانې نشته دا سړی کلي ته ټیلیفون کوي هلو السلام علیکم یو موبایل راکړی که نه لږ خو نه دي د سره چراغ دین خبرې کوم پاکستان نه هلو آواز نه درځي ته ګورې پیسې درځي او آواز نه درځي نه نه پاکستان کې ګراني نشته څوک وایي چې ګراني ده خلک خطونه درلیږي د ځانه ځانه لیکي قسم په خدای که پاکستان کې پوټې ګراني شته ته راشه د پېښور نشتل خال کې وګوره په سنیماګانو کې وګوره د 5 روپو غوښه کور ته نوړي او په 3 سوه د ډمو ټیکټ لي او بارانونه شي او نور روانیه نه دی کړې بس هغه چنه زمونږ غورځېدلې د نور خیر خیریت دی ابی یا د ابی هم
کوی ته غورځېدلې د نور خیر خیریت دی او ریشما په چرګوړي گزار کو بابا په سر ولګېد او نو سترګه یې بوقه راوتلې د نور خیر خیریت دی او لالا وخوله تلو کمر پې راغی نو ملا یې درې ځایه چقېدلې د نور خیر خیریت دی او زوی د سکول له تله په لار اکسیډنټ وکړ او نو د سا په سر یې ټیر ختلې د نور خیر خیریت دی او رښتیا یو ځای یې بل د خوشحالۍ په دواړو غوږو دا ساده سړی نه دا چې ټیلیفون کوي ښه درځم وړې دی بله میاشت کې که نه ما ته هم کار میلاو شوی دی کار ښه نه دی خو تنخیه ښه ده مړې دلته هټلر سره نوکر یم دغه کې کلي کې یو شپږ کوټګۍ دي په هغې مقرر کړی یم چې څوک او دسماتې لذیذه لوټه کې اوبه ورکوم ګوره کابلیان دي او که پیښوریان دي که کوهاټیان دي که بلوچیان دي چې پښتو ژبه وایي نو ټول یو پښتانه دي مونږ ما بیګام دا خبره کړې مونږ چې پاسپورټ جوړو نو هلکه پکې افغان لیکو که نه لیکو قوم افغان هر سړي لیکي که نه نو دې نه معلومه ده چې مونږ ټول یو پښتانه یو افغان یو نو یو را سره بیګا په جګړه شوی یو مولانا صاحب لګیو چې تاسو وګورئ خلک سپومې ته وختلو جزونه پکې کوس کماوې دا دروغ دي زه یې نه منم مې که دوی هلته رسېدلي دي او پکې ماجر لیدلي وو مې د دنیا داسې ځای نشته چې د الله په فضل سره پښتون ورته نه دی رسېدلی ماله بي بي سي والا راغلی ما ته وایي ستا تعلیم څومره دی نو ما ورته ما چې 14 پاس کړو نو بیا مې 10 امتحان ورکړ وایي دا ویلې په خدای کې نو که ما په اتم کې سم ریکارډ او ټیپ ریکارډ مات کړی دی که نه اته ځله چې یو سړی اتم کې پیل شي نو بس دی که نه خو دا شاعري یا دا لوبې ټوکې دا د تعلیم سره څه تعلق نه ساتي لکه اوس راځي زما کورودانې خورشید جهان راشد عقل دا خاج دا هلو میراوسا همدا خله چې دا لګینې په ایمان چې زما خو قسمت کې اجرام نشته شته اے میراوسا ماله بیګا ټوله شپه خوب نه راتلو د چا د غمه الین ته راتلم د دې د غمه وی شاعران را پاسېدي د طولې نه چې راتللې ترالې نه شاعران وی خوب خندا په بیغمې کېږي رحمانه خوب خندا په بیغمې کېږي رحمانه چې په زړه د یرغم مې سبه خوب سبه خندا کړي هې سړیه څه شوې اس یو تپوس کومه ده پښتانه وروڼه را جمع شوي دې بوجره ما خو پېژنې چې دا خو د تنګي 400 دی وایي به چې دا د کم ځای ده نو ستا سبق وی مور د چا سره خبره نه کړي نو خپلې کوي که نه نو که زما نمبر ستا نه امتحان کې زیات یې نو ما سره به واده کې په دواړو سترګو اشتیا او که زما نمبر زیات وي نو بیا به زه تا سره واده وکړم ډېره بله شپه مې داسې خراب خوب لیدلی نو مړه مړ ویم د خوب کې ستاسو کلي ته درغلی وم نو ناګانه ستاسو سپی راپسې شو چې هغه سپي وی کورې نو ما وی غپو مړې چې په ځان پیدم نو په خپه کې مې ترې خوله نیولې وه په لار باندې روان و قصه خانۍ ته ته مې سیل له بوتلې وې تا په ما شاپینګ کو او د اوسنۍ معشوقې خو دي دا خو بغیر شاپینګ نه سړی نه پرېږدي نو یم زه ټرک والیم او ته رکشې والې مړه کېنه په ارامدام څه خوب دی د خوب تعبیر خو همیشه الټه وي هغه رکشې چې وه هغه ستا ډولۍ وه او ټرک کې ستا د واده سامان را روانو وایي نو بیا خو خبره زما اوس دا سیټ شوه ښه نو یم بیا دواړه داسې ځو که نه د شوبې نه چې ووتو نو هلته یو دوه غټې غټې ولې وې یوه د دې ګنګۍ وه او یوه د شاتو وه خو چې غرب
نو زه د ګنګې هغې ته پرېوتم او ته د شاتو هغې ته نو بیا نو بس بیا خلکو راوویستو نو بیا نو بیا تا زه سټلم او ما ته سټلې